راځئ نو ستاسې د انتظار شیبې پای ته رسوم او د ناول دغه وروستۍ برخه پر تاسې درنو دراوروم. یو وخت چې په سد شوم ومې لیدل یو سړی مې دغه کور ته ننباسي. سترګې مې پرانستې. هغه یو لاروی و چې زما پر حال یې زړه سوځولی و او وروستۍ کوټه هم ابدي استراحت ځای راته جوړوه او په پرله پسې ډول لا اله الا الله و استغفر الله ویل. غوښتله مې څه ووایم خو ژبه مې هم له کاره لوېدلې. پلټ شوې وه. غلی شوم او هېڅ مې هم ونه ویل. هغه څو ماتې روپۍ هم راویستې او زما تر څنګ یې کېښودې او ووت. کله چې په خود شوم خپل وضعیت او حالات ته مې پام وکړ. هغه غمیزې مې په یاد کړې چې راباندې راوستلې وې. دلته د دې پر ځای چې وژاړم اوښکې تویې کړم چغې کړم او آه وکاږم. داسې مسکا مې وکړه چې تر هرې ژړا چغې او ویر ترخه وه. خدایه ما هم د ایوب په شان ټولې بلاګانې وزغملې. ستا د امتحان له محک څخه اخره ووتلم. دا دی له تا څخه د عفوې او بښنې امید لرم. تر څه ځنډ وروسته خپلې تاریخچې ته په سوچ کې شوم چې څه شوه په فاحشه خانه کې پاتې شوي او که راسره ده. لومړی ډېره خواشینې شوم خو له نیکه مرغه کله چې مې په ډېرو ستونزو د خپل خیرن بالښت څنډه اوچته کړه پاڼې په هماغه ترتیب پرتې وې. یو دوه سپینې پاڼې مې هم لرلې. قلم مې په جب کې و. هڅه مې وکړه پر وروستي کاغذ هم د خپل کړاوجن ژوند وروستۍ شیبې ولیکم. همدا و چې دا کرښې مې ولیکلې او ډاډه یم چې څو ورځې وروسته به حتما مرم. تر څه ځنډ وروسته خپلې تاریخچې ته په سوچ کې شوم چې څه شوه. ګران مور او پلار، محبوب او نازنین کوژدانه، دا وروستۍ کرښې ستاسو په یاد لیکم. د شلمې پیړۍ د انسانانو اخلاقي فسادونو، بېرحمۍ او شهواني اعمالو دغې ورځې ته واچولم او تر ټولو سخت مرګ یې را په برخه کړ. نه پوهېږم تاسې مړه یاست یا ژوندي، خو هېڅوک هم د خپلو خپلوانو مرګ نه غواړي. کاشکې چې تاسې به مړه یاست او د دې ژوند له زحمتونو او بدمرغیو څخه مو نجات موندلی وي. ځکه له دغه ډول ژوند څخه مرګ په زرګونو ځله خوږ دی. زه خپله دغه تاریخچه چې د خپل ځیګر په وینو او د سترګو په اوښکو مې لیکلې پای ته رسوم او هیله لرم چې د انسانیت دنیا ته د یوه خواخوږي او مینهوال لاس ته ورسیږي او په بشري ټولنه کې خپره کړي چې نورو ته د عبرت سرمشق شي او هغوی له ګمراهیو څخه ځانونه وساتي. ای له رنځه ډکې دنیا، ای قهار طبیعته، خو او عادلو انسانانو، ځان غوښتونکو او بې عاطفه بشرونو، ای ګران مور و پلاره، ای اقوامو، خپلوانو، نږدې اشنایانو، بالاخره ای له محنت، خوند او بدمرغیو ډک ژونده، د خدای په امان او سلام دې وي پر تا ای خوږ او ګران مرګه چې د بیچارهګانو، بېنوایانو، بدمرغیو لپاره تر ټولو خوندور شربت او اغېزناکه دارویي، خو د بدکارانو او ظالمانو لپاره تر ټولو توند الهي انتقام. زه ستا په وړاندې تعظیم او په خلاص غیږ دې هرکلی کوم. د داستان پای. البته ګران لوستونکي به اجازه راکوي چې د بدریې د ژوند وروستۍ ورځې چې زه یې شاهد وم د خاتمې په توګه ورغوټه کړم. همداراز د کتاب او د هغې د ژوند وروستی څپرکی زه ولیکم. دوه-ویشتم څپرکی، د مرګ په دورشل کې، د واده شپه. ټوله شپه مې د اوښکو په تویولو سره له بدمرغیو او کړاوونو ډک یاداښتونه لوستل. سهار نږدې و چې ترې وزګار شوم. ډېره موده مې هغه مصیبتونو ته سوچ وکړ چې زموږ د انسانانو لخوا پر دغه کمزوري موجود راغلی وو. د بشر پر پجایو مې لعنت وایه. د کتاب وروستی څپرکی چې د هغې د کوژدن په اړه و، زه د هغې خبره په سوچ کې کړم چې زما یوه دوست نوموړی پولیس دی. ویلي و یو ځوان د یوې غلا شوې جنۍ په لټه کرمانشاه ته راغلی. له ځان سره مې ویل کیدای شي دا همغه ځوان وي چې په هغې پسې راوتلی وي او اوس کرمانشاه ته راغلی دی. د دې لپاره چې له دغې معما څخه پرده پورته کړم سهار تر لمر ختو مخکې له کوره ووتم او د خپل دوست کور ته لاړم.
دروازه مې وټکوله، نوکر یې ور پرانست. ومې ویل دی شته؟ هو، خو ویده دی. ژر یې راویښ کړه، ضروري کار مې ورسره دی. نوکر پوهه شو چې بله چاره نه لري، نو د خپل ارباب خونې ته ننوت. هغه یې زما له راتګه خبر کړ. هغه د خوب په جامو کې راووت. کوټې ته یې وبللم. ډېر پریشانه و چې زه ولې په دغه وخت کې ورغلی یم. او کله چې زما ستړې څېرې او سرو سترګو ته ځیر شو، ویې ویل ولې دومره خواشینې او پریشانې؟ یو داستان دی چې ډېر تفصیل لري. تر ټولو لومړی غوره دا ده چې زما پوښتنو ته ځواب راکړې. څه کیسه ده؟ که په یاد دې وي، څو ورځې مخکې دې د یوه ځوان په اړه دا خبره کړې وه چې د خپلې کورنۍ د یوې جنۍ په لټه دغه ښار ته راغلی او ستاسو له ادارې څخه یې مرسته غوښتې وه. هو، ویلي مې وو. هغه تر اوسه په کرمانشاه کې دی. نه پوهېږم کله چې دلته اوسېده چیرې اوسېده. د ښار په لاندې برخه کې ترانسپورټونو ته نږدې کالي دي واغونده او راشه. سمه ده، خو هیله کوم له موضوع مې خبره کړه. ما هغه جنۍ پیدا کړې ده. څنګه؟ هسې ناڅاپي له کومه پوهه شوې دا هماغه جنۍ ده؟ زه خپله هم یقین نه لرم، خو ګمان کوم دا به هماغه جنۍ وي او هماغه ځوان به هم له هغې پرته بل څوک نه غواړي. بیا د بدري خوب را په یاد شو او له ځانه سره مې غوټه کړه چې دا به د هغې کوژده نه وي. هیله مې ترې وکړه چې د جامو په اغوستلو کې بیړه وکړي. کله چې راغی ومې ویل اوس باید تر هر څه وړاندې د جنۍ له روغتیا خبر شو. بیا په خپل هدف پسې لاړ شو. جنۍ چیرې ده؟ راځه در وبیښیم. د هغې جونګړې خوا ته روان شولو. تر 10 دقیقو وروسته ورسېدو او ورننوتو. بدریه په خواږه خوب ویده وه. زموږ په ورتللو بدریه او هغه نوکر چې هلته مو د څارنې لپاره پریښې او راویښ شول. هغه مهال یې واقعا ملکوتي او آسماني بڼه خپله کړې وه. زما په لیدو خوشحاله شوه او ویې ویل بارک الله، ما ګمان نه کوو چې دومره ژر به پر خپل وخت راځي، خو له بده مرغه زه لا مړه شوې نه یم. جنۍ دا خیالونه لرې وغورځوه. ته باید ژوندی پاتې شي او په نږدې راتلونکي کې له سعادته ډک ژوند وکړې. پوهېږې اوس مې څه خوب لیده؟ څه خوب؟ خوب مې لیده چې په یوه سمسور او ښکلي باغ کې یم. د خپل کوژدن لاس مې په لاس دی وګرځو. د هغې دغه خوب ولړزولم. خپل رنګ مې وبایله. ملګری مې هم چې څنګ ته ولاړو حیرانو. دا ورته د رویا په شان ښکارېدل. په دې خبره یې ټکان وخوړ او ما ته یې په ژور نظر وکتل. رښتیا زما برخلیک دې ولوست؟ هو، شاید خلک یې افسانه وګڼي، زه خو د قضیې شاهد یم. زه به یې شکونه لرې کړم. ته به څه پرې کوي؟ زه یې چاپوم او په ټوله نړۍ کې خپروم. دا یو خدمت دی چې د انسانیت نړۍ ته یې کوي. اوس به په آرامه مرم. ناڅاپه یې په څېره کې د مرګ نښې راڅرګندې شوې. په لیدو یې ووېرېدم او ورنږدې شوم. ومې ویل بدري څه در وشول؟ نه پوهېږم آیا غواړې چې خپل کوژدن وګوري؟ دې خبرې په هغې کې یو هیجان او نوی ځواک پیدا کړ او ویې ویل چیرې دی؟ کومه دی؟ شاوخوا زما ملګري ته یې په غور سره وکتل. ومې ویل که صبر او حوصله ولري انشاءالله نن به یې پیدا کړم. په کرمانشاه کې دی. شاید او کیدای شي زه یې د خپل دغه ملګري په مرسته پیدا کړم. وروسته مې ولیدل چې واقعا یې له سترګو په وینو لړلې اوښکې تویې شوې او زیاته یې کړه کیدای شي خوب مې رښتیا وي. امید لرم. تر دې زیات مې ځان وړه ونه ګاڼه او ومې ویل مهربانې خورې، که اجازه راکړې زه باید وخت بې ځایه تلف نه کړم او د باندې باید لټون پیل کړم. هیله کوم ژر شه، ډېر ژر. زما سترګې به تل دروازې ته وي او ستاسو انتظار به کوم. د دې جنۍ موقعیت دومره د زړه سوي وړو چې ملګري مې د پیښې له خبرتیا څخه پرته اوښکې تویولې. کله چې مې په اوښلنو سترګو له بدریې څخه مخه غوښتله ویې ویل ښاغلیه، پوهېږي د هغه زحمتونو لپاره چې په دغه څو ورځو کې را باندې راغلل ټول هغه کسان مې وبخل چې زما ورسره بغض او کرکه وه. نور مې د کرکې او کینې حس له زړه ویست. د هغې دا همت او لوړتیا مې چې ولیده بې واکه ورغلم او لاس مې ورښکل کړل. ومې ویل ته انسان نه یې، فرښته، ملایکه یا هم تر هغو لوړه یې. زما په دې چلند وشرمېده. یوازې په عاطفي نظر راوکتل او هیڅ یې هم ونه ویل. لکه توی داسې ښکارېدل لکه چې ویلې
ژر ووځم او د هغه د محبوب لټه وکړم. په خواشیني حالاتو وتم. نوکر ته مې لارښوونه وکړه چې ښه څارنه یې وکړي. کیدای شي ډاکټر یا هم نور کسان ورته راشي، خو باید یوازې پرې نږدي تر وخت یې زیاته بوخته وساتي. تر هغه مهال چې زه راشم، تر هغې وروسته له خپل دوست سره د ښار د وروستۍ برخې پر لور روان شوم. د ادارې له مخې تېرېدو زه یو ځل ورغلم او دروازهوان ته مې وویل نن د ځینو شخصي مصروفیتونو له کبله نشم راتلی. رئیس ته هم زما پیغام ورسوه. له دې پلوه هم بېغمه شوم او خپل ټول فکر مې د ځوان پیدا کولو ته متوجه کړ. په لار کې مې خپل ملګري ته د بدریې کیسه هم وکړه. هغې قول راکړ چې تر خپله وسه به زما همکاري کوي. لمر لوېدو ته یو ساعت پاتې و. ټول ترانسپورټونه، مسافرخانې او نور ځایونه مو ولټول، خو پیدا مو نه کړ. له هر چا مو د هغه په اړه پوښتنه کوله، خو هغه بې خبره و. له پیدا کولو یې نهیلی شوی وم. څرنګه چې ټوله شپه مې خوب نه و کړی او ګره د ورځې یوې او بلې خواته ګرځېدلی و. ډېر ستړی وم. له خپل ملګري مې هیله وکړه نږدې هوټل ته لاړ شو، یو ګیلاس چای وڅښو. تر هغې وروسته به د ښار نورې برخې هم لټوو. هغه هم را سره ومنله او هوټل ته لاړو. هلته څو نور کسان هم چای څښلو ته راغلي وو. 10 دقیقې مو تېرې کړې. وروسته مې په یوه کونج کې یو ځوان ولید چې رنګ یې الوتی او ډنګرو. لاسونه یې تر زنې لاندې تکیه کړي وو او د سوچونو په سمندر کې ډوب و. په دغه غمجن حالات کې د هغه لیدو زما د پلټنې حس پیاوړی کړ او زما پام یې ځان ته واړوه. څو شېبې ورته ځیر شوم، ومې لیدل هېڅ نه خوري، هماغسې ارام او غلی ناست و او سوچ یې کوه. ملګري ته مې ویل هغه ځوان وینې؟ هو، څو دقیقې کېږي ورته ځیر یم، لکه چې خپل مطلوب مې پیدا کړ. زه هم همداسې فکر کوم. د هوټل یوه شاګرد ته مې غږ کړل او پټ مې وپوښت دغه ځوان پېژنې؟ نه. څومره وخت کېږي دلته راغلی؟ 10-12 ورځې کېږي. د ورځې 1 یا 2 ساعته راځي، کښېني، چای څښي او ځي. له چا سره معاشرت او خبرې اترې کوي؟ نه، هېڅکله هم نه. تل یوازې وي. ښه لاړ شه، نور کار مې در سره نشته. ملګري ته مې وویل ته کښېنه، زه ورپسې ورځم او د راز معلوموم. څنګه؟ زه ورسره خبرې کوم، کوم عیب نه لري. هیله لرم چې بریالی شي. له ځایه اوچت شوم او کرار ورنږدې شوم. د میز مخې ته یې ودرېدم او سلام مې واچوه. هغه سر اوچت کړی راویې کتل او هېڅ یې هم ونه ویل. بېرته په خپلو سوچونو کې ډوب شو. ما هم ری ونه واهه. یوه چوکۍ مې راکش کړه او مخې ته یې کېناستم. هغه څو دقیقې راوکتل، پرته له دې چې څه ووایي له ځایه اوچت شو او د تلو په تکل کې شو. ومې ویل ته کښېنه، یوه خبره در سره لرم. ځواب یې رانه کړ. غوښتل یې روان شي. ناڅاپه یو فکر را پیدا شو. په لوړ غږ مې وویل بدریه. ځوان سخت ټکان وخوړ او وچ پاتې شو. څه شېبه یې په ژور نظر را وکتل او وروسته یې ویل څه دې وویل؟ ما همداسې ورکتل او بیا مې ویل بدریه. دغه نوم دومره راوپاره چې اوښکې راتوی شوې او زما په خو ته راولوېد. بیا یې ویل ښاغلیه، رحم وکړه، زه لیونی شوی یم. دا نوم دې له چا او چیرې اورېدلی دی؟ ما په ډېر درناوي سره راوچت کړ او ومې ویل راشه زما څنګ ته کښېنه، یو څه ارام شه، زه به در سره وغږېږم. د هوټل ټولو خلکو موږ ته کتل. ما په هغو ری ونه واهه. شاګرد ته مې د چای وویل، 2 ګیلاسه چای یې راوړ. ځوان ته مې د څښلو وویل، په بشپړ ډول راته تسلیم شوی و. وروسته مو چې چای وڅښلې ومې ویل دا ځای خبرو ته غوره نه دی، راځه. هغه هم زما په واک کې و. د خپل ملګري په ملګرتیا ووتو. په ټیکسي کې کېناستو. د خپل کور ادرس مې موټروان ته ورکړ او روان شولو. پر دې مهال مې بیا ځوان ته مخ واړوه او ومې ویل همایون نومېږي؟ هو. تاسو ته څه پته ده؟ زه پوهېږم څو ورځې کېږي چې دغه ښار ته راغلی. نه پوهېږم کرمانشاه ته ولې راغلی. سوزناک آه یې وکښه او په ژړا یې پیل وکړ. ومې ویل د ژړا مخنیوی وکړه. هیله کوم زه ستاسو په ټولو مصیبتونو او دردونو خبر یم. هیله کوم زما پوښتنو ته ځواب راکړه. حاجي جلیل او عیال یې څه شول؟ زیر زیرې را وکتل او بسیاري خشم او غضب ورغې. زه یې له ګریوانه ونیوم او ویې ویل بدریه چیرې ده؟ ژر یې ما ته تسلیم کړه، ژر یې ما ته را تسلیم کړه، که نه اوس به دې ووژنم. ما آزاد پرېښود. ملګری مې زما په پلوۍ اوچت شو، خو ما منع کړ چې مزاحمت ورته ونه کړي. وروسته مې په ملایمت سره وویل
زه د دوست یم نه دښمن. تصادفات او پیښو ستا له معشوقې سره اشنا کړم، د هغې په بدمرغیو پوهه شوم، اوس زما تر څارنې لاندې ده. ډاډه اوسه، یوازینۍ هیله چې لرې ستا لیدنه ده. ځوان بیا غلی شو، له لمنې یې ونیولم. وی ویل زه د رحم او عاطفې وړ یم، زه بېچاره او بدمرغه شوی یم، واک مې له لاسه وتلی دی، نوره خودداري نشم کولی. تر هغه وخته چې په بشپړ ډول د خپل نفس مالک نشي، زه دې د محبوبې له ملاقاته راګرځوم. که لیدو ته یې ډېر لیوالی نو متین هوښیار واوسه او زغم ولره. قول در کوم هر څه چې وایې منمې. ډېر ښه، زه هم قول در کوم چې هغه به در باندې وینم. همدومره راته ووایه چې ژوندی ده که مړه. ژوندی ده. زه تا نه پېژنم، زه لیونی کېږم، هیله کوم همدا اوس مې ورغله. د هغې سلامتي غواړي؟ البته موږ به د ډاکټر له اجازې پرته دا کار نه کوو. ستاسو لیدنه کیدای شي هغې ته خطر رامنځته کړي. د هغې د سلامتۍ لپاره باید صبر ولري. بیا غلی شو، ویې ویل سمه ده. پر دې مهال کور ته رسیدلی وو. کور ته ننوتلو نوکر ته مې ویل چې ډوډۍ تیاره کړي. ځوان مې میلمستون ته بوت. وروسته تر دې چې څو دقیقې کېناست، یوازې یې اوښکې تویولې. ومې ویل ته باید طاقت ولرې، ځکه ستا پر محبوبې چې څه مصیبتونه راوستلي له حده و قیاسه وتلي دي. دا ته یې چې باید تسلي ورکړي. نه زه، که ته خودداري ونه شې کړی، هغه به له منځه لاړه شي. ښه وایې. بیا مې د لارې پوښتنو ته دوام ورکړ او ومې ویل حاجي جلیل څه شو؟ د خپلې لور تر ورکېدو یوه میاشت وروسته مړ شو. د بدري مور څه شوه؟ هغه هم لیونۍ شوه، اوس به مړه شوي وي. کور او ژوند یې د چا په لاس کې دی؟ حاجي چې ژوندی و، د یوې میاشتې په بهیر یې خپل ټول شیان وپلورل او پیسې په ټلیګرافونو د جنۍ د پیدا کولو په لارو چارو ولګولې. دا خبرونه ډیر غمونکي او دردونکي وو. بیا ژړا راغله په داسې حال کې چې ما باید خپل تاثیر پټولی، ځکه چې ځوان په عذاب نشي. نوکر چای راوړلې چې هر څه مې وکړل، ځوان ونه څښلې. اخره مې ورته وویل غواړې چې یو ښه مصروفیت درته پیدا کړم؟ څه غواړې چې د خپلې محبوبې په برخلیک پوهه شي؟ هو، ډېر یې هیله یم، په یو شرط. کوم شرط؟ دا چې لومړی به ډوډۍ خورې، ځان به هوسا کوي، بیا به د هغې تاریخچه چې د هغې په خپل خط د تا ته در سپارم. منم یې، خو بدریه به څه وخت وینم؟ همدا اوس له ډاکټره اجازه اخلم او یا هم کیدای شي سبا ته یې ووینې. له تسلیمۍ پرته یې بله چاره نه درلوده. ډوډۍ راغله، خو ما لیدل چې هغه یوازې په قاشوغې او پنجې لوبې کولې او هیڅ یې نه خوړل. ما هم لږه ډوډۍ وخوړل او ملګري ته مې وویل د هغې څارنه وکړه. چې زه لاړ شم، هغه وویل چیرې ځې؟ باید ډاکټر ووینم. وروسته مې د بدري یاداښتونه راوړل او همایون ته مې ورکړل. په حریصانه ډول یې راڅخه واخیستل چې واقعا مې د هغه پر حال زړه وسو. کله چې یې پرانیستل، د خپلې معشوقې پر لیک یې سترګې ولګېدې. په ډېره تونده یې په ژړا پیل وکړ او هغه پاڼې په مچو اوښکو کې ډوبې کړې. ما د دې منظرې د لیدو تاب نه درلود. ژر له کوره ووتم، د ډاکټر کور ته مې وځغاستل. ډاکټر ته مې هم د جنۍ کیسه وکړه او د کوژدن د پیدا کولو مې هم ورته وویل. هغه وروسته تر دې چې سخت خواشینی شو وویل د دویو ملاقات به له دوو حالتونو تش نه وي. یا کیدای شي جنۍ د خوښۍ له کبله ومري، یا به یې هم ناروغي راټیټه شي. ومې ویل د خدای لپاره ما له جنۍ سره قول کړی، نو غوره دا ده چې دا ملاقات د ټولو په حضور کې ترسره شي. شاید د ټولو حضور په هغیو کې شرم او څه پابندي پیدا کړي. په دې توګه به ورته خطرناک هم نه وي. اجازه راکوي چې جنۍ مخکې له مخکې تیاره کړم. کوم عیب نه لري، خو ډیره یې مه امیدواره کوه چې هغه دې پیدا کړی دی. وروسته وټاکل شوه چې ډاکټره به سبا هلته راځي. زه ځوان له ځانه سره بیایم. همداراز به نور ملګري هم راغونډوم. د ډاکټر له کوره ووتم او د جنۍ جونګړې ته ورغلم. کله چې سترګې را باندې ولګېدې، له ځایه وخوځېده. وی ویل نو همایون چیرې دی؟ په متانت سره ورنږدې شوم او ومې ویل بیړه مه کوه، زغم ولره، پیدا کړی مې دی، څو کسه مې ورلیږلي، انشاءالله تر سبا به غوڅه نتیجه درته ووایم. ته هم ما تیر باسې. ډاډه اوسه، ستا د تیر ایستلو سوچ نه لرم او امیدوار یم چې په خپل قول به وفا کوم. کوم ځواب یې رانه کړ او غلی شوه. ومې ویل نن شپه ډېر کارونه لرم، اجازه راکوي چې د ترسره کولو لپاره یې لاړ شم. په مظلومانه انداز یې راوکتل او وی ویل د خدای او انسانیت لپاره را باندې ورحمېږه. ستا په خدمت کې خو لږه لټي هم نه کوم. زه به خپله هڅه وکړم چې سبا سهار ته یې پیدا کړم او دلته یې راولم. خدای دې مل اوسه. ترې راووتم.
ترې راووتم. نوکر ته مې وویل چې څارنې ته یې ډېره پاملرنه وکړي. بیا د یو ملګري کورونو ته لاړم. هر یو مې خبر کړ او راومې باله چې سبا د بدریې په ځای کې سره راغونډ شي. ټولو په ورین تندي ومنل. څه له پاسه نیمه شپه وه چې کور ته لاړم. کوټې ته ننوتلم. ملګري مې په یوه کونج کې ناستو. همایون هم پرله پسې اوښکې تویولې او هغه پریشانې پاڼې کتلې. زما په ننوتلو خبر نه شو. قرار مې د ملګري پر اوږه لاس کېښود. هغه خوارکی هم ټوله ورځ را سره ځغستلی و. له خوبه اوچت شو. پر دې مهال همایون هم راته متوجه شو او وی ویل راغلی. ډاکټر اجازه راکړه چې له هغې سره ووینم. هو رایې کړه، خو په یو شرط چې تر خپله وسه هڅه وکړې، متانت او صبر له لاسه ورنه کړې چې د هغې حالات او ناروغۍ ته خطرناک تمامیږي. هغې بیا اوښکې تویې کړي پرته له دې چې را سره وغږېږي. بیا یې د پاڼو په لوستلو پیل وکړ. ډېر ستړی وم. نوکره مې راوغوښت چې ملګري ته مې ځای واچوي. زه او هغه ویده شولو. تر لمر ختو 1 ساعت وړاندې راویښ کړم. پر ټاکلي ساعت مېلمستون ته ورغلم. همایون د کتاب وروستي څپره کې لوسته او اوښکې تویولې. هغه مې هماغسې پرېښود. خپل سر او صورت مې ومینځل. کالي مې واغوستل او ځان مې تیار کړ. ملګری مې هم ویښ شو. هغه مې هم ځان سره چمتو کړ. همایون ته لاړم. هغه هم کتاب خلاص کړی و. سهارنۍ مو هم چې چای او څه ډوډۍ وخوړه. ومې ویل ښه اوس د تلو وخت دی. پر همایون یوه لړزه واکمنه شوه او ډېر کمزوری ښکارېده. نوکر مې مخکې ولېږه چې نور خلک راغلي که نه. تر 10 دقیقو وروسته راغی او وی ویل هو ټول راغلي او ډاکټر هم حاضر دی. باید اقرار وکړم چې په ما کې هم یو ډول سستي او کمزوري پیدا شوه. نه مې شول کولی سم ګامونه واخلم. له ناچارۍ مې موټر کرایه کړ او سپاره شولو. زړه مې په زوره زوره درزېده او احساسوله مې چې یوه ناڅاپي او بسیاري پیښه کیدونکې ده. همایون الوتې بڼه د موټر یوې خواته ځان واچوه او حرکت مو وکړ. تر 15 دقیقو وروسته هغې جونګړې ته ورسېدو. 100 ګامه لرې ترې راښکته شولو. همایون راباندې ونښته او وی ویل هیله کوم په تګ کې مې مرسته وکړه. ما او ملګري مې له یوې او بلې خوا ونیو او روان شولو. ټول ملګري د جونګړې مخې ته راغونډ شوي وو. همایون ته مې وویل دا خلک چې ویني دا هغه کسان دي چې په دغه څو ورځو کې ستا د محبوبې له خدمت څخه اوږه نه ده تشه کړې. ټول حاضر یو چې د امکان تر حده ستاسو په غوښتنه موافقت وکړو. ډېره مننه. ټولو ملګرو هغه ونیو او د محبوبې د دیدار لپاره یې د هغې هرکلی وکړ. زه لومړی جونګړې ته ننوتم او ومې ویل دا دی ما پر خپل قول وفا وکړه، خو شرط مې دا دی چې طاقت ولره او له زغم څخه کار واخله. بدریه له ځایه اوچته شوه. وی ویل کومه دی؟ پر دې مهال همایون راننوت او د دې 2 بدمرغو موجوداتو ناپیز نظرونه سره ټکر شول. دواړه څو ثانیې یو بل ته سره ځیر شول. وروسته یې په بیړه د یو بل غېږو ته ځانونه واچول. دواړو چیغه کړه او لاس تر غاړې د کوټې بل سر کې بې سده ولوېدل. هیڅوک هم نه و چې د دغې غموونکې منظرې د کتو توان دې ولري. موږ دسمالونه په لاسونو کې نیولي وو او ژړل مو. ډاکټر راننوته ورنږدې شو. بله چغه هم اوچته شوه. موږ په بیړه کوټې ته ننوتو. څومره غموونکې او نه شرحه کېدونکې وه. ډاکټر د هغې نبضونه په لاس کې نیولي وو. له بله پلوه یې د هغې زړونه معاینه کول. په نهیلۍ سره اوچت شو. وی ویل دواړه مړه دي. په دې خبره مې پر بدن سړې خولې راماتې شوې او یو کونج ته بې حسه ولوېدم. نور ملګري مې هم هره خوا وچ ودرېدل. دا منظره څومره زړه بوږنوونکې ده. دا 2 ناکام بدمرغه کسان لاس تر غاړې او مخونه یو پر بل ایښي. دواړه د ژوند له مینې خلاص شوي. داسې ښکاري چې دواړه د واده پر پالنګ په خواږه خوب ویده وي. د هغې پر جنازو تر نیم ساعت ژړا او ویر وروسته د کفن او ښخېدو په لټه کې شولو. تر نیم ساعت وروسته غسل کوونکي راغلل. دواړه یې له خاورو پورته کړل. په ځوړنده سرونو او لمدو سترګو مو غسلخانې ته ویوړل. بیا وروسته مو جنازې ښخې کړې. د باران څاڅکي ورېدل. سوړ باد هم لګېده. ته اسمان هم د دغو خوارانو پر حال اوښکې تویولې او طبیعت هم د هغو پر مړینې ساړه آهونه کښل. دوی مو څنګ تر څنګ ښخ کړل. په ډېرې خواشینۍ او ژوره خفګان راستانه شولو. پر هغه ډبره چې د شناختې لپاره مو جوړه کړې وه دا عبارت ولیکه:
دا د یوه ناکام ځوان او بدمرغې جنۍ خبره ده چې د بشر جنایتکار لاس د دویو د ژوند غوټۍ تر سپړېدو مخکې پاڼې پاڼې کړي. د دویو د مینتوب ښکلې او له سعادته ډکې هیلې تر خپل هوس او شهوت زار کړي. د هغوی د عمر پسرلي خزان او په ډېر ظالمانه ډول د هغوی شهادت